دا چې تجاران شیان راوړي بازار ته څوک مخې ته وروځي هلته یې په لیارې تر اخلي ظاهره حدیث مبارک چې نبی علیه السلام منع کړی دا د تلقي جلب نه د دغه حدیث مبارک په یو روایت کې دا دی چې که چا تلقي کړې وه او هغه د مال چښتن بیا چې بازار ته راغی دغه سړي قیمت کم ورکړی و نو هغه خیار د خوښی په دغه سودا راضي کېږي که بیرته یې ترګرځي دا نور ائمه په دغه دي موږ تاسو مسلم شریف کې ویلي دي موږ مستقدا ده تلقي خو دا ناجایز لیکن بیرته خیار په هغه صورت کې ده چې تغریر دوکه ورسره موجود دی په سعر کې ده ورته ویله چې په بازار کې ده په 50 روپۍ زه به یې دلته نقد په یوه ځای باندې په 48 تر نه واخلم دا 2 روپۍ به زه هم ګټر کې کم د بازار د ریټ د زه ذمهوار یم هغه په هغه ځای خرڅ کړه چې ښه چې په بازار کې 50 دی دا مې په یوه ځای تر خلاصي 48 دا 2 روپۍ دی دا یې ګټر کې وکړي خو سامان خو حالتو د اوښانو نه کوزوي بازار ته خو یې راوړي چې بازار ته یې راوړ دلته چې وایي کته چې هغه په 80 روپۍ دی دغه سړي د 10 روپۍ دوکه ورسره کړې ده چې تقریر موجود شو نو هلته بیا خیار شته دومه خبر دا ده چې د تلقي د جلب هلته ناروا ده چې د بازار خلکو ته ضرر وي پکې خلک مجبور دي نو شی نشته هلته د قافلې والا شی راوړه یو مالدار مخ ته ورځي ټول هغه ته راخلي دلته بیا په جیغ قیمت په دې خرڅي که بازار ډک دی د غلو نه په دغه روپیو چې دا ته نوی لارۍ رابار د ته ور مخته شوې غنم دې واخیستې بازار په نرخ باندې هېڅ اثر نه پرېوځي پروا نه لري تلقي د جلب په دغه دوه صورتو ممنوع ده چې یو طرف ته د بازار خلکو ته تاوان وي بل طرف ته په سعر په هغه نرخ کې دوکه ورسره وکړي که د بازار خلکو ته تاوان هم پروا نشته ولې نبی علیه السلام یې څا چې طعام واخیست نه دې خرڅوي بیا حتی یستوفیه حتی ینتقله الى رحله اخیسته یې ده په یوه ځای خو په هغه ځای دې بیرته نه خرڅوي چې تر څو قبض نه یې راغلی که سودا ناروا وی خو بیا خو به یې دا ویلې چې د سودا ناروا ده خو دا یې ویلې چې تر څو یې بیا مه خرڅوه چې تر څو یې د قبض کړی نه یي سودا خو پې نفسه جایز ده